منصف نوم به تاسو اورېدلی چې هغه په خپله خوله باندې دا بیان ورکړی دی زما لیور هم کېږي او زما د خور خاوند هم دی د نادیې چې موږ دې له طلاق ورکړی دی چې ما لږ طلاق راکړی دی نو زه ترې په زرګونو په لکونو په کروړونو پیره باندې ترې زه خوشحاله یم چې ما لږ طلاق راکړی ما دې د خدای دپاره دې ما دوب پرېږدي ما خو کیس هم ما د دې دپاره اچولی دی چې ما ته د عدالت د طرفه ما ته ډیګري میلاو شي او ما مراد پرېږدي ما پسې هغو جرګې رالیږي مراد چې دی ته زما ښځه یا به دې ګور ته کوزومه یا به مې ګور ته کوزې د مسعودو د منصف په سلا باندې چې دی نو هغه ما سره داسې خبرې کوي په مخامخ باندې چې دی په سکرین باندې یو شانتې لګیایي چې پشې شا شي نو بل شانتې لګیایي ما هم ورته په جواب کې دا ووی چې یو سپی به خاوند کم خو نور به تا سره زه کور جوړ نه کړم ولې چې منصف ډېرې ګنده خبرې کړې دي په خپله خوله باندې ویلي دي چې یو پیردو ته د طلاق وشي بیا یو دیګ پوخ کړي په دیګ باندې د دروغ وشي بیا طلاق وشي بیا په یو دیګ باندې د دروغ وشي نو زه ورته پلیز منت کوم چې د خدای دپاره دا خبره نوره جوره مه بوځئ ما دا کیس د دې دپاره اچولی په های کوټ کې چې ما له دې مراد ډیګري راکړي ما له دې ازادي راکړي زما او زما د بچو مستقبل به خدای پاک صحیح کوي مونږ خدای پیدا کړي مونږ به خدای ساتي خو زه د خدای او د رسول لپاره دا وایم چې ماته دې تاسو ماته دې حکومت ماته دې ټول ماته دې انصاف راکړي ما له زما لیوران دمکي راکوي داسې نه چې هغه دمکي زما په رښتیا شي او زه د تورو خاورو د لاندې شم او بیا تاسو په ما پسې ارمان کوئ غوښتنه لري د موجوده حکومت نه کم چې د تبدیلۍ په نوم راغلی چې تبدیلي به راولو دا حکومت نه څه غوښتنه لري زه د عمران خان صاحب نه موجوده وزیر اعلی صاحب نه زه د ډي پي او صاحب نه زه د ټولو نه زه ترې دا مطالبه کوم چې زم د دو بچی یم زه د هغو نه دا مطالبه کوم چې نن په ما باندې سخته ده په ما باندې تکلیف دی پلیز د خدای دپاره دې ما سره ودرېږي ما سره دې سپورټ وکړي غم د زړه د کور مې زیو کنه غم د زړه د کور مې زیو کنه چرته ژوندون ته مې پرېږدي او کنه غم د زړه د